السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ، د نن ورځې په درس باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو مضمون دی بیولوژي، ټولګی مې اووم ټولګی دی، 19م درس د 4م فصل، او زموږ ستاسو د درس عنوان دی د حجرې ډیرښت یا تکثر. 9 نه تر 10 صفحې پورې دی. مخکې له دې نه چې نوی درس تاسو ته وړاندې کړم، ګرانو زده کوونکو، غواړم چې په تېر درس باندې لږ رڼا واچوو. تاسو خو به انشاءالله کورنۍ دنده راوړی وي. کورنۍ دنده ډیر مهم دی، ځکه هم درس تکمیلوي، هم درس تکراري، او هم په نمرو کې دا حساب کیږي. نو موږ او تاسو په تېر درس کې حجروي تنفس مطالعه کړه. موږ وویل چې حجرې د خپل بقا لپاره ضرور دی چې تنفس وکړي. دا تنفس څه رقم صورت نیسي؟ حجروي تنفس د ګلوکوز د مادې چې زموږ د خوړو هغه نهایي محصول په حجره کې دی، د دې ماتېدو ته چې انرژي لاسته راوړي، دې ته حجروي تنفس وایي. ګلوکوز په اوبه او کاربن دای اکساید ماتیږي د اکسیجن په موجودیت کې، او انرژي هم لاسته راځي. یعنی ګلوکوز د اکسیجن په موجودیت کې موږ او تاسو ته انرژي راکوي، او موږ دغه انرژي د خپلو فزیکي فعالیتونو لپاره ترې استفاده کوو. که چیرې حجره تنفس ونه کړي، څه پیښیږي؟ حجرې له منځه ځي. نو د حجرې د بقا لپاره، همدارنګه د ژوندیو موجوداتو د بقا لپاره حجروي تنفس ډیر ضرور دی. دا اوس ستاسې تېر درس. اوس راځو خپل نوي درس ته. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې نوي درس تاسو ته وړاندې کړم، غواړم چې د نوي درس موخې تاسو ته بیان کړم. موږ او تاسو به انشاءالله د درس تر پایه پورې په دې وتوانیږو چې د حجرې ډیرښت او مستقیم ویش وپیژنو. همدارنګه حجروي ویش ترسیم کړی شو. یعنې دغه مهارت به انشاءالله موږ کې پیدا کیږي چې حجروي ویش رسم کړو. همدارنګه دغه ذهنیت به انشاءالله په موږ او تاسو کې د درس تر پایه پیدا کیږي چې حجروي ویش د ډیرښت لپاره یو مهم عنصر دی. راځو خپل نوي درس ته. د حجرې ډیرښت یا تکثر. ګرانو شاګردانو، تاسو پوهیږئ چې حجره د ژوندي موجوداتو نه تنها دا چې وظیفوي او جوړښتي واحد دی، بلکې د ژوندي موجوداتو د ډیرښت او تکثر واحد هم دی. یعنې ژوندي موجودات د خپل بقا لپاره علاوه د دې نه چې خپل وظایف باید ترسره کړي، تکثر باید وکړي، ډیر شي، او دا په حجره کې صورت نیسي. ژوندي موجودات له پخوانیو حجرو څخه نوي موجودات زیږوي. همدارنګه دغه حجروي ویش یا انقسام یوه بیولوژیکي عملیه ده چې د دغې عملیې په نتیجه کې حجرې، مورنۍ حجرې، نوې حجرې جوړوي، چې دې ته د حجرې تکثر یا ډیرښت وایي. ګرانو زده کوونکو، حجره د حجرې ویش په مجموع کې په 2 ډوله دی. مستقیم ویش یا امایتوسس. همدارنگه غیر مستقیم ویش.
په مجموع کې حجرې دوه ډوله تقسیمیږي، مستقیم ویش یا مایتوسیس او غیر مستقیم ویش. بیا غیر مستقیم ویش په دوه ډوله دی، مایتوسیس او میوسیس. زمونږ او ستاسو د نن ورځې درس د حجرې د ویش فقط مستقیم ویش دی. موږ او تاسو مخکې وویل چې حجرې د خپل بقا لپاره ډیرښت یا تکثر کوي او دغه تکثر په دوه ډوله دی، مستقیم تکثر یا ویش او غیر مستقیم، چې بیا مستقیم په دوه ډوله دی، مایتوسیس او مایوسیس. چې مایتوسیس ته په جسمي حجرو کې صورت نیسي او مایوسیس په جنسي حجرو کې، چې دا به انشاءالله په نورو درسو کې مطالعه کوو. د نن ورځې درس زموږ او ستاسو د حجرې د ویش مستقیم ویش دی چې ورته امایتوسیس وایي. دغه ویش په ځینو ژوندیو موجوداتو کې لکه بکتریاو کې دغه ویش صورت نیسي. دا څه رقم صورت نیسي؟ مستقیم ویش په بکتریاو کې څه رقم صورت نیسي؟ داسې فکر وکړئ چې دا د بکتریا حجره ده او دا یې هسته ده. د بکتریا هسته لویږي او بالاخره د حجرې په منځ کې ژوروالی پیدا کیږي چې دغه ژوروالي په نتیجه کې یوه حجره په دوو نوي حجرو باندې تقسیمیږي. دا یې هسته ده. دې ته مستقیم ویش وایي. لکه په بکتریا کې اول حجرې لویږي، بالاخره د حجرې په منځ کې ژوروالی پیدا کیږي او په نتیجه کې یوه حجره په دوو نویو حجرو باندې ویشل کیږي. چې دا د حجرې ویش کوم ډول ویش دی؟ مستقیم ویش. موږ او تاسو وویل چې ژوندي موجودات د خپل بقا لپاره د وظایفو په څنګ کې ویش کوي، یعنی په مختلفو اقسامو باندې ویشل کیږي چې مستقیم ویش دی او غیر مستقیم ویش. بیا په مستقیم ویش کې چې ورته امایتوسیس هم وایي، حجرې مستقیما حجرې لویږي او په منځ کې ژوروالی پیدا کیږي او همدارنګه په نتیجه کې دوه نوي حجرې رامنځته کیږي چې دې اولنۍ حجرې ته څه وایي؟ مورنۍ حجره. دې ته مورنۍ حجره وایي. او کومې حجرې چې وروسته ورنه پیدا کیږي دې ته څه وایي؟ دې ته لورنۍ حجرې.
دا وه زموږ او ستاسو نوی درس. نن موږ او تاسو څه ولوسته ګرانو زده کوونکو؟ موږ او تاسو د حجرې ډیرښت یا تکثر ولوسته. حجره څه ډول تکثر کوي؟ حجره دوه ډوله تکثر کوي چې یو ته یې مستقیم ویش یا امایتوسیس وایي او بل ته یې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش بیا هم په دوه ډوله دی چې مایتوسیس دی او مایوسیس دی. چې مایتوسیس یې په جسمي حجرو کې دی صورت نیسي او مایوسیس یې په جنسي حجرو کې صورت نیسي. دغه تکثر د څه لپاره دی؟ په تکثر کې اصل هدف د نسل زیاتوالی دی، یعنی له یوې حجرې نه څو نورې حجرې پیدا کیږي او همدارنګه ژوندي موجودات مکلف دی چې د نسل د بقا لپاره انقسام وکړي یا تکثر وکړي او دغه تکثر په مختلفو اقسامو باندې کیږي چې نن موږ او تاسو مستقیم ویش په بکتریا کې ولوسته. ګرانو عزیزانو، زموږ او ستاسو په دې درس کې مهم ټکي دا و چې ډیرښت یا تکثر په څه شي کې صورت نیسي. البته ټول ژوندي موجودات د خپل بقا لپاره مجبور ده چې تکثر وکړي او دغه تکثر د حجرې نه صورت نیسي، یعنی د حجرې د ویش په وسیله سره صورت نیسي چې مورنۍ حجره یا هغه اولنۍ حجره تقسیمیږي په څو نورو حجرو باندې. بل موږ او تاسو ولوسته چې جسمي حجرې او جنسي حجرې. جسمي حجرې زموږ او ستاسو جسم ته وده ورکوي او جنسي حجرې د نسل دوام دی، یعنی د جنسي حجرو د یو ځای کېدو څخه زموږ نسل او یا د نورو موجوداتو نسل دوام پیدا کوي. همدارنګه موږ او تاسو وویل چې دغه ټول فعالیتونه په حجره کې صورت نیسي، یعنی زموږ او ستاسو فعالیتونو مرکز د ژوندي موجوداتو د ساختمان یا جوړښت مرکز، د ژوندي موجوداتو د تنفس مرکز، د ژوندي موجوداتو بالاخره د تکثر مرکز همدا حجره ده چې دغه حجرې په تکثر کې په نورو حجرو باندې تقسیمیږي او بالاخره نوي لورنۍ حجرې رامنځته کیږي. دا وه زموږ او ستاسو درس او غواړم چې د درس په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده وسپارم. ګرانو زده کوونکو، کورنۍ دندې ته ډېر متوجه اوسئ ځکه چې کورنۍ دنده هم د درس په پوره کېدو او هم د تمرین لپاره او همدارنګه په نمرو کې دا حسابیږي. کورنۍ دنده به ضرور راوړئ. تاسې به په کورو کې انشاءالله کورنۍ دنده به د خپلو والدینو سره په کومک ترسره کړئ او تاسې به د مستقیم د حجرې مستقیم ویش په بکتریا کې ترسیم کړئ. دا وه ستاسو کورنۍ دنده. په راتلونکي کې به انشاءالله موږ او تاسو غیر مستقیم ویش تر مطالعې لاندې ونیسو.
نور مو درس پای ته ورسېده. تاسې په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم. په مخه مو ښه.